سلامونه 1400 کال مو په خیر. لنډو خبرونو ته مو هرکلی. ملي دفاع وزارت وایي د الیپور 12 وسلوال مو وژلي. ملي دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د الیپور غیر مسؤلو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د غیر مسؤل وسلوال قماندان الیپور پر ضد د بهسود ولسوالۍ په بېلابېلو برخو کې عملیات کړي او د هغه د وسلوالو مرکزونه او پستې یې په نښه کړي دي. سرچینه کاږي چې په دې عملیاتو کې د الیپور 12 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټاپیان دي. الیپور په بهسودو کې غیر مسؤل وسلوال دی چې په کابل کې د ځینو سیاسونو ملاتړ له ځان سره لري او په وروستیو کې د افغان پوځ یوه چورلکه هم په نښه کړي او ځانګړو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د مسلې سخت غبرګونونه پارولي او د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د هغه د نیولو له منځه وړلو غوښتنه کوي. امریکا او هند پر افغان سوله او روان وضعیت خبرې کړي دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند د بهرنیو چارو وزیر جي شنکر د امریکا د دفاع وزیر له جنرال استن سره پر افغان سوله او دلته روان وضعیت خبرې کړي. سرچینه وایي دوی په سیمه کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو او دغه راز په افغانستان کې د سولې په برخه کې د همکاریو په اړه بحثونه لرلي. هندي لوري ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي سولې غوښتونکي دي او د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د تاجکستان او افغانستان او امریکا ترمنځ 3 اړخیزه ویډیویي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ډیوډ هیل په مشرۍ ترسره شوې. په غونډه کې په سیمه کې په روان وضعیت، افغان سولې، د پولې پر امنیت، د امریکا له لوري د تاجکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کولو او نور اړوندو مواردو په اړه خبرې شوې. بهرنیو چارو وزارت وایي تاجکستان او امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به هر اړخیزه همکاري کوي. خوست هوایي ډګر ګڼې ستونزې لري خو نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د خوست ولایت د هوایي ډګر رغنیزې چارې په بشپړېدو دي او ټاکل شوي چې دغه ډګر به په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه ادارې ویاند ویلي چې د خوست هوایي ډګر پر جوړولو 889 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د دولت له پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. هغه ویلي چې د دغه ډګر پرانستلو سره سم به ترې بهرنۍ الوتنې هم پیل شي. یاد ادارې هیله څرګنده کړې چې د دغه ډګر په پرانستلو سره به سویل ختیځ زون ته د خلکو تګ راتګ هم اسانه شي. لنډ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د نورو خبرونو او ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او شریک ډی له پاتې کېدنې مو مننه.